ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونې او سلامونه قبول کې نن را سره د پښتو موسیقي یو لوی نوم احمد ګل استاد چې چاربیته ډیر مشهور دي په ریډیو پاکستان او په ټلویزیون او دغه سي په سټیج باندې ولسی مجلس هم کوي اغه ته د خپل خدمت په وجه د صدارتي ایوارډ یا تمغه امتیاز هم ملو شوی دی احمد ګل استاد په خپل پروګرام کې ته هر کلی او دا راته وایي چې تاسو عمر به داسه څومره یو تاسو یې د کم ځای السلام علیکم ډیره مننه چې تاسو مونږه دومره تاسو ځان لم تکلیف ورکو مونږ مرو غوښتو زجی سیدونکو چې هم د سړیزو پایان وایم پیښور سره دا اسکیم چوک باندې ملار ورغلی دا مشهور کلی دی سړیزي پایان دا غي سیدونکو ما او یو زمانہ و د سکول زمانہ او پاغه کې ز دریم جمعات کې ما او زما د فن سره ډیر شوق نو زما یو ترو هغه غانا کوله ګل خان نامه و داغه بیماری شو او افسران وته چې ته ګل خان نور مرز استاټي بي شو کمزور ایمانده او بس هغه ورته زما خپل وراره راواله نو زیرې پاکستان ته بوتلم او زه تقریبا په دغه وخت کې زه د 10 سال بوم یا د 9 سال یا د 10 سال د 10 سال او د 9 سال ما انسان ډیر وړو کوي خو زه ډیر ګړندې او د ما ډیر شوق او ماشوم سکول مې ویلو زه لاړم ریډیو پاکستان ته په دغه وخت کې رشید علي خان دیکان د بنو یو افسرو په عمر ډیر زبردست سړی او دویم چې ونو هغه قاضي سرور صاحب تاج محمد خان نو زه لاړم او ماغه ریډیو پاکستان کې اډیشن ورکو بالکل چې په دغه خبره کو لکه تاسو د دریم جمعات کې وای چې دغه رومبه سندره مو وي په ریډیو پاکستان کې مو وي ډیر لوی خبره ده او تاسو بیا دغه سبق پرې خو د سکول سبق مو پرې خو دغه سندره مو شروع غریبي وځي وسنو د کتاب لاغستو وسنو پلار مونږ شو خرڅ پورا کولې غریبو نو بس ما سکول پرې خو په دریم جمعات کې ولاړم بس وتم دیته تعلیم خو زمانو الله تعالی چې مال هغه ورځ راکوله اخر سواله هغه به تعلیمه ادب او طریقه ناشته پاسته زموږ د فن والے چې دینو دا ډیر خيار خلک دي د مشر منی نو مونږه هغه سکول پرې خو د دوشن ته هغه نه بعد لاړم او ما پوښتنه کړو چې تاسو به عمر داسه څومره ځکه چې په وختو کې هم سپین لګیدل دي ګره هم پرې خدا او بیا دویمه پوښتنه مې ده چې دا تاسو د کوم هنر چې دی نو دا تاسو ته په میراث کې ملو شوی جی زما عمر خو دې ټیم کې چې د خیر سره 72 سال دوه کاله د عمر دی او بل دا کسب چې کوم دی زمونږه فن دا مونږ میراث یعنی زمونږ پلارانو زمونږ نیکونو زمونږ ترونو کړه پوش را روان دی دا بیا چې زمانه رستو دا دی او زما زوی دی بادر زیب خولي غانا کوي خو مشهور سړی دی بیا دا غي او زوی دی نه له سوکالو چې هغه غانا ووري دا مونږ یو روزي نیو میراث بیا لکه دغه سات تاسو خبرو کا دریم جمعات کې په ریډیو پاکستان ته لاړې نو د موسیقي عالم مزدوا او आवाज کوم سندره مو ویلو کوم چاربي ته یاد ده لکه ما خو ته ویل چې زه لکه ما باندې ډېر خلک سوال واچي نو زم دا زما د مور ډېر کې یاد و میراثیان دا خو زما یاد او بچپن کې خو زه چې کله ریټیشن ته لاړم نو ما پیله سندره سوویل هغه وخت کې دا چا نه ویلي که چې ته زړو خلکو مشرانو زموږ مخ کې ویل نو پیدا خو بیا په دغه دور کې دا ما ویل چې په نیمه شپه کړي اوازونه او توره بلبله نه خاده خو غشنا دی بالکل رومان دا ما ویل بل مې دا ویل چې سبا سیل په دامان دی توره وربله بیا مې ورپسې درې مو ویل چې په نیمه شپه د کور وزي لیونه محبوبې نری باران دی او څلورم مې ویل سپاسېګه مجنونه زماله لیلا ولاړه تور سترګې سره لاسونه او بل مې د ګلستان بابا غزل وفا دي نشته جفا چې زړه مې درکو دا مې سزا ده او د رحمان بابا روبي او محمود وطن نظر کا و مدام چې غلام کړ خپل مینې د غلام د شپږ ټمه مارې کاټ ک پړم به ور دا زما د ریډیو ټیشن کا بالکل دا هډیر یاد سندري دي ولسی سندري دي ډېر خپل اوس هم خلک ډېر په مینوري بیا لکه دغه ریډیو پاکستان سره کنا بیا مو بل دې چرته دیرا وا یا دغه بیا زمونږ جی یکتوت کې بالاخانه و د مشرانو زما د پلار د ترونو بیا پاغه دیره کې شوم بیا ما ته خلکو ویلې چې ته باجا یاد کا میراثیان دي خو زه به اکثر له بغیر باجی به ولاړم باجا مې نه و یاد بیا داسې یو دور راغو هو یاره خدای مې نه خطا کوي چې بهاسر تاسو یو دور راغو بیا مې دوب درې بچی مو بهاسر تو قسم دغه چې ما زحمت خان سره شو خدای دې وبخي
ښکلې ګانې والو لکه شوقي و خو ګانې ښه کړې ده هغه سره شوم نو بیا ما باجه یاده کړه نو باجه مې چې یاده کړه نو بیا د احمد خان ډله شوم نو بیا 12 سال ما احمد خان سره تېر او بیا مې استادان ونیوه احمد خان نه چې بیل شوم بیا ما صابر استاد نامه وه او ډېر ښکلې طبله یې غږوله او باجه یې غږوله بیا د هغه شاګرد شوم بیا د هغه د استاد شاګرد شوم نواب استاد ډېر مشهور سړی د هغه شاګرد شوم بیا زه د بنو شیر افغان استاد ډېر نامور سړی او ریډیو کې باجه غږوله ګانه یې کوله دا درې استادان بیا ما ونیوه نو دینه بیا ما سور سواد مثال داسې سور به لګې داسې لکه ما ته یاد و خو ما دا اشتدي دې که کوله چې زه لږ نورم نو بس دغه نو استادانو احمد خان استاد خو واقعي ډېر لوی نوم و ستاسو هغه سره وخت تېر کړی نو هغه سره همدغه باجه واله که نه ګانه مې کوله او که نه احمد خان او زه یو جوړو مونږ ته به خلکو په هر یو کلي کې ویل ماما خورئ هغه له هم خدای اواز ورکړی خو ما له هم خدای اواز را کړی بیا اواز خو ستاسو لکه دواړه داسې و لکه دوه تنظري چې لاندې وځي داسې ګانا مونږ دواړو کړې او هغه به چې شیز ویلو په میدان کې نو هغه به ویل زما باجې سره به ولاړ هغه خو باجه نه غږوله هغه به ویل تورې نو ځینې پښتون به رامنډه که ویل تورې چی راځي ویل نه دا زموږ خپلې خبرې هغه به چې ویل تورې نو ما به یکدم باجه کې ورته جوړه کړه روبۍ به مې وکړه روبۍ به هغه نه کوله ما به کوله ستا تورې سترګې زما یادېږي بیا د بل ځای نه اواز وکړو پرمیش به پې وشو روپۍ له به تلې ولاړې به دا روپۍ خلکو نیوي ورتلو به نو لرې به لاړو نو هغه ځینه بیا اواز وکړو بچې ایرې تیرو سلی مې وران نه کړدم خو په خپلو کې پوهېدو بیا به اواز وکړه په میدان کې ویل چغې پرېږده چې وجاړم په چغو څه دا سره مونږ میله وو ما به ورته روبۍ کوله هغه به ویل خو ما به هغه غزل بیا هغه سره دویمه انتره به بیا ما اخېسته چې هغه به ویل که نه د ایرو سلی چریزه هم د کارسیزو ما ته یاد دي نو دلته ورپسې ما ویله 12 کال هم سره تېر کړ په ماما خورئ مشهور بالکل ستاسو اوازونه تاسو له خدای پاک داسې مری درکړي چې اواز به مو په دغه میداني مجلس کې ډېر اواز به مو خو لکه اوس هم ځي لکه یې قربان ستاسو ډېر دغه دی لکه اوس هم ځي چې میدان کې خلک پرمیش کوي که نه زه خپل اواز باندې شیزونه ویم که نه نو بیا ما ته وایي احمد ګل استاد دا احمد خان په اواز وایم بیا د هغه اواز بل سړی نه شي جوړولی بغیر د مانه ما ته یاد دی نو د هغه یو ټمونه ما که پرېږده چې وجاړم په چغو د ما ریکارډینګ دی په پی ټي وي باندې او د یروسلم وران نه کې روتېر شه زما ریکارډینګ دی او د هغه په اواز باندې بیا ما باندې افسرانو 125 منټ پروګرام مو کو ترنګ پروګرام هغه به 25 منټ پروګرام نو 125 منټ نه څه جوړ شو 15 پروګرام دا بیا ما د هغه په اواز دغه د یروسلم وران نه کې او تیر شه جی دغه لږ مو دغه کو دغه په لکه مطلب ستاسو بالکل او د یروسلم وران کې رو تیر شه باد از هم داشنا د عشق یادگار د یروسلم وران کې رو تیر شه بعد از هم داشنا د عشق یادگار لکه بیا ستاسو خپل یو اواز ستاسو یو پہچان جوړ شو چیرې د احمد ګل استاد اواز دی او لکه بیا خو ما خو ډېر څیزونه ویلي خو ما چې کله غزلو ته لاس واچولو غزل به ما مخکې ویلو چې کله ما وویل چې نه مې دلبري نه دلداري وکړه هغې نه زه بیا احمد ګل شو موسم د رښتیا احمد ګل بیا ما ورکې ډېر ښه څیزونه او بیا ارمانونه مې شول خاورې امیدونه په سلګو دي دا ایټم یې زما خپل طرزونه بیا ما دغه وویلو دا سنه طلب کړم صنم چم په چم بیا خو دما خو نامه ولنم و خو بیا په دې باندې ډېر لوی دباو دما جوړ شو بیا ورپسې مې د احمد خان وویلې نو بس د الله فضلو سهارا لا جوړوله که نه لکه بې تعلیمه ته ګوره بیا مې جهان دا مو که چې بیا مې د اردو ګانې مو کې په خیبر باندې بالکل لکه احمد ګل استاد دغه غزلې دغه سندرې دغه چاربیتې ډېر مشهور دي په ډبګرۍ کې مو څومره وخت تېر کړی لکه د پېښور ډبګرۍ کې ډېر دا یو یاد ځای و که دغه یادونه مو راسره شریک کړه یاره جي ما خو ډبګرۍ کې دروغ به راته هېڅ چارې مو نه وي ما 40 کاله تېر کړي 40 سال ما په ډبګرۍ تېر کړ ولې چې اول خو به ستا او د ما د نیکه ډېره مې و هغې کې به کېناستم دغه کې شیر کاکا نامه و کېناستم به خو بیا مې یو ډېره ونیوه چې بیا هغې کې ما 18 سال تېر کړ
اتلس کال احمد خان نه بیا بیلوم بیا مې خپله ډله جوړه کړه هغه اتلسو کالو هغه ډېرې نه چې راوتم بیا مې بل ځای شپږ کاله تېر کړ لکه دا ټول عمر چې د ما راغونډ کړې نو ما لکه په ډبګرای کې د ما د ناستي 40 کاله ما تېر کړي دغه وخت خو به د ډبګرۍ کې ډېر مشهور سندرغاړي موسیقار دغه ټول یو ډېر ښکلی ماحول و هغه اوس نشته دلته خیال محمد والا خانه وه د خیال محمد درور نامه وه ملوک بابو د هغې ډېره وه لکه احمد خان خو په بالا ماڼی پروت و خو ډبګرۍ کې خو به ناستو راتلو به که نه شاه ولي وروستو بیا خیر راغو خو شاه ولي مو شاه ولي بیا داسې ټایم کې راغو چې ډېر وروستو راغلی شاه ولي او دغه خلک به پکې کېناسته ډولکو سورنو والا به و ګانې والا به و غږونکي پنکاران به و د سازونو دا ټول په ډبګرۍ کې ډبګرۍ یو ډېر لوی مرکز و ډېر یو ښایسته دارالخلافه وه د ګانې والا او بس بیا چې دغه شو نو بیا ټول راغه واپس راغه اوس نن سبا کوم ځای ډېره مو دا کوم ځای ناسته پاسته کوي دغه ډبګرۍ ته چېرته ځي نه هسې په بازار باندې تېرېږو هغه کومو خلکو چې مونږ لیدلي او مونږ سره یې پیار و مونږ سره محبت و هغې اوس هم ستړي مشي او خوارمشي کوي ولې چې زموږ د هغې په د دې خلکو مونږ سره دغه نه وه دې کې ډېرې خبرې وې چې مونږ د ډبګرۍ نه راوتو ګنې مونږ د ډبګرۍ د خلکو کوم اوسېدونکي چې وو هلته پښتانه د هغې ډېر خوښ وو نن سبا کوم ځای مو ډېره ده اوس خو د کباړي بازار کې مې ډېره ده آلین هوټل کې هلته نور هلته ټول ګانې والے دي توتي بلډینګ ورته وایي هغې کې دي الحمره ورته وایي هغې کې دي آلین هوټل کې دي لکه ډېر ځایونه دي دلته بیا دلته چې دی دغه څه دی ګلف هوټل احمد ګل استاد د ډېر وخت نه سندره وایي دغه فن سره تړلې جی څه داسې ارمان مو په زړه دی چې یاره وایي چې دا مې وویلې وې دغه غزل دغه سندره یا دغه هلته تللې داسې ارمان مو پاتې دي په زړه ارمانونه خو د هر انسان زړه کې ډېر زیات دي که نه ډېر زیات ارمانونه مو دي خو دا خو پوره کېږي نه که نه لکه ما ویلي نه ارمانونه مې شل خاورې امیدونه په سلګو دي امید هم لرو ارمان مو په زړه دی خو انسان خو مړېدنه نشته که نه تر مرګه پورې وشي هغه هر څه پاتې شي دا کوم کور کې چې تاسو اوسېږئ دا مو خپل دی کلي کې جیسے به که خپل دی خو لږ دی نو 2 مرلې زما دي 2 مرلو کې خو کوټه هم نه جوړېږي 2 مرلو کې مې رور دی نو بس تنګې له راغلي نو کومه لار وکړو کوم خو تختو اوس مو شته نه چې ځان له ځای والو چې کوم ټایم کې ارزان و هغه پیسه نه وه چې کله ګران شو اوس خو بس بیا پاتې خو بیا تاسو ته د خپل فن د خپل هنر د پاکستان ډېر لوی اعزاز لکه صدارتي ایوارډ دغه امتیاز تاسو ته میلاو شو دغه ایوارډ چې تاسو ته میلاو شو تاسو څه جذبات څه احساسات نو جی ډېر زړه کې ډېر خوشحاله شو ډېر چې یا الله شکر دی چې موږ ته ایوارډ میلاو شو او دا زما ډېر مخکې حق و 12 کاله زما مخکې حق 12 کاله وروسته په 23 مارچ باندې ما ته ایوارډ راغی بس دا ما دپاره غټه خبره که دې سره پیسې نه وي خو ایوارډ خو میلاو شو که نه ما ته میلاو شو سیدرحمن شینو ته میلاو شو درامون هغه ته میلاو شو او ګانې والا ته ما ته میلاو شو خو صرف دا ګیله کوو چې دې سره هېڅ رانه کړه که دې سره مثلا پیسې نه وي خو زمونږ د مشرانو حکومت له خو پکار چې څه خو یې راکړی نه دې سره پیسې نه نو دې څوک وایي شته او څوک وایي نشته خو مونږ ته یې رانه کړي نو دا خو پیسې وي که نه نو پیسې کوي مونږ یې رانه کړي نو ښه دی تېر حکومت بیا لکه میا افتیار حسین چې کله صوبایي وزیر د کلتور هغې به د هنرمندانو ته لکه مالي امداد کولو تاسو سره کړی لکه ډېرو ته چا ته 3 لکه ورکړي چا ته 15 لکه ورکړي ګلزار علم ته ټولو ته مې زرڅانګې له هدایت الله له او ما خو درخواست ورکړ خو ما دپاره سیران نه کړ اسلام آباد کې مې وله درخواست ورکړو خو دومره ده چې بیا دا لږې پیسې میا افتخار 100,000 یو راکړي او 50,000 بیا راکړي دا هم نه ویم څه بدې نه ویم دغه ما ته میلاو شوي دي خو هغه لکونه ما ته نه دي میلاو تاسو څومره معاوضه اخلئ د یو سندرې د یو کیسټ یا د میلس ته چې لاړ شئ د نشترحال کې چې راشئ ما خو جی چې څوک ځان له بوځي که نه ځان له نو زه 10,000 هم ترې والم یوازې ډله خو بل شي او چې خپله ډله ځم نو خلکو په 70 او 60,000 دي او زه داسې 35-40 باندې ځم ډلې سره ښه احمد ګل استاد دغه د ریډیو دغه د سټیج دغه د میداني میلس بیا ټلویزیون کې هم ستاسو سندرې راغلي دي او ډېر پروګرامونه مو کړي دي نو دغه ټلویزیون ته کله لاړئ او دغه مو څنګه تجربه دا چې کله زه د ریډیو پاکستان نه واورېدم او خلکو پښتنو هغه وخت کې ریډیوان نو د غوږ ریډیو
ریډوانو کې چې موږ خلکو اوریدو ناغه د کچرو کې پیسې هوټل ته مخامخ بیا زه ټلویزیون خو نو چاته نو ټلویزیون شونه په چکلاله باندې نو بیا زه بادشاه زرین جان سبز علي خان احمد خان ګلاب شیر کمرو جان دا به بیا مونږ چکلالې نه پروګرام کول د ټي وي دلته سنو هغې نه بعد چې ها دلته ټلویزیون جوړ شو زمونږ پی ټي وي نو بیا دلته فرمان الله جان پروډوسر و پیدا نو هغه وغوښتم هغه زما داسې ما باندې ډېر مهربان و کالج کې تعلیم کوله هلک و نو هغه ویل چې کله ټلویزیون جوړ شي که نه او زه پیله پروډوسر به زه به تا راغواړم نو چې کله ټلویزیون جوړ شو نو زه فرمان الله جان وغوښتم او ما پروګرام وکړو نو هغه زمانې نه زه لا شروع یم نو لا تر اوسه چې خدای خبر شه د دې ټلویزیون 40 کاله وشو 15 کاله وشو نو هغه راسې زه لا ټلویزیون احمدګل استاد ګیره مو پرېښې ده او دا مو د کله راسې پرېښې ده دا څه وجه وه چې دغه ګیره مو پرېښوده دا جي زما د 14 سال نسیو په کینسر باندې پروت و د هسپتال کې او زه ډېر په عذاب وم د هغې علاج نو پیسه نه وه نو زه به د یارانو دوستانو له تلمه د ډېر اسمیل خان ته ماله به سره به ډېر امداد کولو پیسې به راکولو ما د هغه نوسي علاج کولو چې 15 میاشتې زه په هسپتال کې وم بس د جامت به مې لوي بس زړه کې مې ویل راشه دې ته خط واله نوسۍ مې په 15مه میاشت مړ شو په هسپتال کې لکه د 14 کالو نو بس د دغه خفګان نه ما ګیره پرېمېښه نو بس بیا زامنو مې ویل دا ګیره مې راوخوری او تا خلک ډېر نامه دې ده جامه دې مېل بچې چې ما خلک پېژني دې وړه ګیره کې به مې پېژني نو شکر دې د الله فضل دی تر اوسه لا لګیا یم د هغې تقریبا 15-16 سال کېږي د ما دغه نوسي او چې ما ګیره پرېښې نه نه ګیرې خو نور بیا ضرورت وي لکه مونځ او بیا به ښه دغه سندره نو دغه ورسره کوې الحمدلله دغه شپږ اوسې روزې مې ولګولې تبلیغ کې ولاړم او باقي بس خپل مونځ او دس کو الحمدلله شکر 15 واړه وخته احمدګل استاد تاسو خبرو کا زاړه ملګري مو یاد که سندرغاړي مو یاد که دغه سره ملاویږي دغه خپل زاړه ملګرو سره چې کوم وخت کې تاسو د هغې یو ځواني وه یو دور نو هغې کې جي داسې کسان دي چې مړه دي احمد خان مړه دی که نه داسې ډېر متولي نامه وه مړ دی شیرین نامه وه مړ دی هاشم خان نامه وه هغه مړ دی دنګه مولا هغه مړ دی د هغه زوی سلطان محمد هغه مړ دی نو په لربي دي شو ټول سره ملاوېدو اوس پکې صرف 2 کسان ژوندي دي په هغه زړو کې یو ګلاب شیر دی هغه هم ګرځېدی نه شي غریب د ډېر وخت سړی نظر نم او اکبر حسین دا 2 کسان ژوندي دي هغې سره ملاوېږم خوشحالېږي سره کېنو خپلو کې خوندو دغه خیال محمد او دغه خیال محمد رانه هیرو هغه د بچپن ملګری کلاس پیلو مې دی او بچ هغه را سره ملو چې هغه ما ته ډېرې مینې نه وایي توره په خیر هغې او زه ورته خیالیا ګپ ورسره نو بس دغه خلک دي دغه 2-3 پاتې دي نور مړه شو باغیرم استاد مړ شو اوس خو په دې موسیقۍ کې نوې سازونه مړاله نوې خلک راله او ډېر هغه تیزه شو موسیقي ساوند سیسټم شو ستاسو مغه باجا او مغه آواز چاربې ته هغه خلک خوښوي اوس مونږ خو په خلکو ډېر ګران یو که نه عوام کې چې څومره الک کل دی نوې کل دی د اورېدو والا مونږ په هغې ډېر ګران یو احمدګل ماما چې تاسو څه وایې دا خو سره زر وایې که نه دا نوې موسیقي چې ده دا هم زمونږ بچي دي زمونږ نصیب پکې لګیا دي زمونږ بچي پکې زمونږ ورېرونه پکې لګیا دي دا هم څه بده نه ده خو دا کامیاب نه ده دا چې ګانا 2 میاشتې وغږېږي د هغې دور ختم شي زمونږ ګانې چې ستانه وخت تېرېږي هغه زړېږي نه دغه وجه ده احمدګل استاد د ډېر ماشوموالي نه دغه سندره وایي ستاسو فامیل ستاسو کورنۍ هم دغه فن سره تړلې ده میراثیان یې نو څه مطلب خلک د چاپېریال دغه کوم ځای کې چې اوسېږي هغې ته په دروند نظر ګوري که نه څه وایي خلک ځکه چې پښتانه خو وي میوزیک خوښوي موسیقي خوښوي خو موسیقار نه خوښوي یا سندرغاړي دا خو جي دا دنیا ده که نه دا فرقه ده د لاس ګوتو کې هم فرق دی لکه زمونږ خلک قدر کوي خو داسې خلک پکې شته چې هغې وایي دا ډم دی داسې خلک هم شته هغې په طریقه نه پوهېږي د خبرې دغه وایي دا ډمان دي او دا نن سبا تعلیم شو ډېر خلک راته درانه ګوري ډېر خلک راته ښه ګوري او زما کلی دی ما ته په خپل کلي کې خلک احمدګل ماما ماماجي په خیر راغی احمدګل ماما ډېر قدر مو کوي او باقي دغه خال مثال په سلو کې 15 خو خامخا به ته په بد نظر ګوري خو زما خلک ډېر قدر کوي اوس خو ګورئ نو ډېر داسې تعلیم یافته خلک لوی خلک پکې راله لکه دا څه چې دي زه به نومونه والم سردار علي هارون باچا فیاض کشکي نو اوس ته څه وایې چې یاره تاسو ته خو به ډمان وي یا دغه فن ته راله
نو څه محسوسه د دې پاک لسوي دا خو جی لکه اوس زه ورځې یو پروګرام لتلم د شپې او ټلیفون شو چې زه دلته په سړک باندې کلی نه بار ولاړم صرف احمد ګل کاکا ته ولاړم چې د ځنګل نو باسم هغه سره وسلم و هغه سره خلکم څوک جی فیاض خشکی چې زه کله سر روډ ته راووتم یاغه د ماته په دې ګوډو لاس کې خو پخپو راته پرېو ما ورته چې خان داسې کې زه خو ډېر غریب سړی وې چې زه تا ته سلام نه کوم ستا پخپو نه پرو ستا فن ته پرود دغه ګاډی رانه مخکې شو ما سره پلیم کوچ زه روډ ته راوویستم بیا زه راکوشم بیا ما ته راغاړې وته ما ته کاکاجي په مخه دی هارون باچا چې کوم دی الله دې ولې ډېر ښایسته ژوند ورکړي د امریکې نه ما سره لګي ما سره خبرې کوي د مخکې ورځو کې ما سره د رحمان بابا په سطح باندې خبرې وکړي چې دا څوک و دا د کوم ځای و دا کنه د کوم ځای خخ دی نو ارون باچا مې ډېر قدر کوي بختیار خټک مې ډېر قدر کوي ټکر ما یو ورځ روبۍ کړو ګونکلی راکړي او هغه روبۍ کړې و سبزلي خان بیا په ما کوله پی ټي وي بیا دغه راغو چې ما ریکارډینګ وکړو راغو د ټکر صاحب هغه وایي چې افسران ورته څنګه راغلي کوټ پتلون کې وایي چې زه کاکاجي له لږ راغلم چې دا روبۍ وره نو ټول مو قدر کوي او ډېر ښه دي په خپل ځای ښه ګویه دي بالکل چې څوک موسیقۍ سره مینه لري خامخا به هم تاسو هنرمندانو سره مینه لري بیا احمد ګل استاد وخت تیر شو لکه خامخا دغه غریبۍ کې پیدا شو او غریبۍ کې راشو زاړه شو پکې څه وایي دغه مطلب دغه فن کې دغه اوس خو هغه میلسیب نشته مخکې چې به کلو ته تللی او پیسه به مو ګټله څنګه مو ژوند تېرېږي یاره صاحبه بس اوس سفاره باندې وین اوس صاحبه زموږ حالات خراب ولی چې عمرم ډیر شو سپینګیرم شو او نوې دور راغلی نوې مخلوق راغلی نو د هغې ډیر دباو دی او مونږ مونږ هغه سړی غواړي هغې که په میاشت کې 4 ځل ځي مونږ په 3 میاشتو کې یو ځل ولې چې مونږ هغه خلک اورو چې هغه ډېر زمونږ نه ډېر متاثره وي او مونږ بوځي او کمره کې هم کښېنئ او مجلس وکړو د میدان مجلس لکه زه نه کوم ولې چې نوی مخلوق دی وایي ګرم ووایه ګرم مونږ له خو هغه نه راځي مونږ خو به داسې شیز وایو چې هغه مونږ سره جوړېږي او که مونږ دا نوي وایو نو مونږ پې بد ښکارو اوس زه څنګه ویم چې نه دی نه منم او پتاسه د دې دی او دا اوس ما سره نه ښایي که نه نو اوس هغه رزق ما له خدای راکوي بس هغه چې کوم شباب هغه نشته نامه مو ډېره ده ډېره نامه جامه خدای راکړې او ډېر مشهور یو خو هغه ګانه اورېدل زمونږ اوس دومره نشته بیا لکه ستاسو خپل تاسو خبره وکړه چې ستاسو کشران هم دغه هنر کې دي نو هغې هم ستاسو په لار دي که دغه نوې دور تقاضې پوره کوي نه زما زوی خو نن سبا بهادر زیب چې کوم دی هغه غزلباد شاه دی وایي خو هغه د ویلو دپاره هغه سره بل ملګري که نه لکه زمونږ د ملنګي ده او د ښکلو بادشاهي ده نو هغې دپاره ورسره بل سړی وي هغه وایي بهادر زیب روبۍ غزل چې واورېږي ډېر سورېله سړی دی زه د خپل زوی صفت نه کوم چې ته به مثال لا به بل وایي چې دی د زوی خو زما د زوی هارمونیم چې واوري زما د زوی ګانه واوري او د هغه طریقه واوري او د هغه ادب وګوري او چې کښېني میک ته چې هغه خلکو ته څنګه خبرې کوي پیله چېرته د ملک نه بار تللی په دغه کې افغانستان ته تللی دوبۍ ته تللی د فنکاران هنرمندان خو ډېر دي یاره جي یو زمانه کې د احمد خان زمانه کې داسې د کابل ته خاریې ته خو نیم تللی خو دغه وطن کې مې مجلس کړی دی او شپه 2-3 مې تېرې کړي او باقي د هغې نه بعد بیا زه خیال محمد میراوس او عزیزه پیروز دا مونږ جي دوبۍ ته تللي یو پیله پروګرام مونږ شو په رسول خیمه کړې ده دویمه شو مونږ په آیلینډ کړې ده درېیمه شو مونږ په دوبۍ کړې ده دغه هم تللی یم خیال محمد دی راسره او بیا جي زه او نازیه اقبال لاړو قطر ته بیا مو هلته شو که او د 14 ورځې مې تېرې کې راغلم نو دغه ملکونو ته تللی یم او کابل ته د احمد خان زمانه کې تللی یم خو داسې کلو ته تللی یم د کوچیانو خادي وغې له تللی خاص کابل ته نیم تللی شوق لري مینه لري چې کابل ته لاړ شي دغه وایي په دې ارمان خو به زه مړ شم خو ما خو څوک بوځي نه که نه زه صرف نور سره نه ځم چې زه د پیسو ګټم زه صرف د کابل ریډیو سټیشن ته ځم چې زه 1-2 ریکارډ نور مې دا ټي وي نه مورم که کابل کې په ما باندې ټي وي باندې ګانه کوي نو که ما شمشاد ټلویزیون ته 12-13 ګانې کړي دي زه چې ځم د کابل د سټیشن ته ځم ریډیو ته چې زه 1-2 ګانې ریکارډ کړم ډېره مهرباني احمد ګل استاد د مشال ریډیو سره د خبرو کولو خدای دې ته آباد لري او الله دې تاسو له زندګي درکړي چې دا مونږ د سینیر راغواړي او د هلکان راغواړي او مونږ باندې څو خبرې کوئ